او په معده کې د معدې د میکروب یا د ایچ پایلوري په حق له خبرې کوو. لکه څنګه چې په دې ډایاګرام کې ګورئ، له معدې پورته د هاضمې جهاز مهم ارګان مرۍ یا اسافیګس نومیږي. دا یو ټیوب یا یو پایپ ده چې ژول شوي خواړه یا بولس د مارپیچو حرکاتو په واسطه را انتقالوي معدې ته. دا معده ده، معده څو مختلف اناټومیک پارټونه لري یا په څو برخو ویشل شوې ده. تر ټولو لومړۍ یا پورتنۍ ساحې ته یې کارډیا وایي، کارډیا، او تر کارډیا لاندې ساحې ته فنډس، او تر فنډس لاندې ساحې ته باډي اف سټمک، او آخري ساحه هم پایلوریک ریجن ده چې په پایلوریک ریجن کې پایلوریک سفنکټر هم موقعیت لري. پایلوریک ریجن معده د ګسټرو اسافیګل سفنکټر په واسطه له مرۍ سره نښلي. ګسټرو اسافیګل سفنکټر، ګسټرو اسافیګل سفنکټر د هغه سفنکټر یا شیردان ده چې که چیرې واز شي، غیر نورمال ډول باندې واز پاتې شي، نو له معدې له دې ساحې HCl، تیزاب، پیپسین او نور ګسټریک جوس پورته مرۍ ته راخیږي او د مرۍ د جوش سبب ګرځي. دلجوشي یا ایشیده معمولا د دې سفنکټر ناروغي ده چې منځ یې راولي. ګسټرو اسافیګل، دې ته لوور اسافیګل جنکشن هم وایي. له ګسټرو اسافیګل جنکشن را لاندې یو مهم کوچنی بل جنکشن د عضلاتي چې دې ته ډیری وخت کارډیاک جنکشن هم وایي. دا په معده کې د جنکشن په شکل باندې کارډیاک جنکشن یو ساختمان ده چې ډیری وخت نه پرېږدي تیزاب او د معدې محتویات پورته مرۍ ته جګ شي. نو ځکه خو د معدې او د مرۍ په دواړو ناروغیو کې ایشیدل حتمي وي چې منځته راځي او اکثره ناروغان له دې ناحیې سر ټکوي. که دغه ساحه د معدې واخلو، زوم یې کړو، ساختمان د معدې پکې ګورو، دا شوه معده. د معدې دیوال که واخلو، زوم یې کړو، د مایکروسکوپ لاندې وګورو، نو داسې یو شکل لري. له څلورو لایو یا له څلورو قوي او مضبوطو پردو جوړ شوی ده. لومړنۍ لایه یې د میکوزا په نامه یادیږي او په میکوزا کې اپیتیلیم موجود ده. اپیتیلیم هم ګسټریک اپیتیلیم چې حجرات کالمنر نومیږي، سمپل کالمنر حجرات، داسې یو شکل لري. دا د دې حجراتو هستې دي چېرته چې ډي ان اے او د ډي ان اے کوډونه موقعیت لري. سمپل کالمنر اپیتیلیم، اپیتیلیل لیر او اپیتیلیل سیلز دي. اپیتیلیل لیر چې پکې اپیتیلیل سیلز یا اپیتیلیل حجرات موقعیت لري، او د حجراتو نوعیت هم سمپل کالمنر اپیتیلیم ده. سمپل کالمنر اپیتیلیم، د سمپل کالمنر اپیتیلیم په دغه حجراتو کې ډیر مهمه حجرات موجود دي چې د تیزابو تولید، د انزایمونو تولید، همدا رقم د عضوي او د غیر عضوي ارګانونو تولیدات پکې کېږي چې په هغې به لږ شیبه وروسته وغږیږو. لومړۍ لایه اپیتیلیل لیر د میکوزا یا د لومړۍ غوښینې برخې مهمه او فنکشنل ساحه چې ده هغه اپیتیلیم ده، میکوزل لیر. تر میکوزا لاندې دوهمه عضلاتي پرده د معدې په دیوال کې، هغه ته سب میکوزا وایي. په سب میکوزا کې د وینې رګونه دي، د اعصابو حجرات دي، همدا رقم لیمفاټیک چینلونه او لیمفاټیک حجرات دي. د انټریک کوم نروس پلکسس چې دي ټول په د سب میکوزا کې موجود دي. سب میکوزا د میکوزا لاندې چې کومه غوښینه پرده ده یا د معدې د دیوال یا د معدې د عضلې د عضلاتي دیوال دویمه لایه یا دویمه پرده، سب میکوزا. په سب میکوزا کې غدوات موجود دي چې ډیری وخت د معدې ترشحات کوي، د اعصابو رګونه، د وینې رګونه او د دوی حجرات موجود دي. همدا رقم دریمه لایه چې هغه ته مسکولرس وایي، مسکولرس. په مسکولرس کې د عضلاتو حجرات موجود دي، سموت مسلز، همدا رقم د اعصابو رګونه،
سمپاتیک او پاراسمپاتیک چینلونه موجود دي پکې. دریمه لایه د مسکولریس په نامه یادېږي. د مسکولریس ستره وظیفه د تقلصاتو منځته راوستل دي، یعنی کله چې ډوډۍ وخورو او معده خپل مخصوص حرکات شروع کی، دغه حرکات په حقیقت کې د مسکولریس او د مسکولریس پر سر باندې چې کومه عضلاتي پرده ده د هغو په واسطه منځته راځي. اخري د اډونټیشیا یا سیروزا په نامه باندې یادېږي او په ده کې دوه ډوله عضلاتي فایبرز پیدا کیږي. یا که همدا ساحه د مایکروسکوپ لاندې وګورو نو په ده کې مسکولر فایبرز دي. د معدې د دیوال تر ټولو هغه مضبوطه ساحه ده مسکولر فایبرز. دوه ډوله مسکولر فایبرز موږ په د معدې د دیوال په آخري ساحه کې لرو، له بیرون نه او له داخل نه. داخلي لایه انر لیر سرکولر ده یا حلقوي شکل باندې دا د عضلاتو فایبرز پراته دي د معدې په دیوال کې سرکولر. او اوټر یا بیرونی پرده چې ده هغه بیا نو لانګیچیډونل یا په عمودي ډول باندې پراته دي. اوټر لیر لانګیچیډونل ده. دا به دلته په رسم کې اوس درته واضح کومه لانګیچیډونل. دا شوه مرۍ، معده. د معدې آخري دیوال داسې د حلقوي داخل د حلقوي عضلاتو نه جوړ شوی ده او د دو په سر باندې البته موږ د بیروني دیوال په هکله غږیږو، دغسې عمودي فایبر د عضلاتو دي، یعنی بیرونی دیوال د داخل و بیرون نه په دغه شکل باندې وبلی ده. سرکولر یا حلقوي کومې عضلاتي پردې چې دي یا فایبرونه چې دي هغه په داخل کې او په سر هم دا رقم عمودي پراته د عضلاتو پردې دي. دا د معدې د آخري دیوال د دې ساحې جوړښت ده. که په مایکروسکوپ کې وګورو له بیرونه د عضلاتو فایبرز په اوږدو ښکاري او له داخله حلقوي دي او د معدې دیوال ته لا هم قوت او زور وربخلی ده. بیرون نه که راشو لومړی لایه مسکولر فایبرز دي چې دې ته اډونټیشیا یا سیروزا هم وایي، سیروزا یا اډونټیشیا. همدا رقم له بیرون نه دویمه پرده چې د مسکولریس په نامه یادېږي، په ده کې سموت مسلز یا لشم عضلات پراته دي، د سموت سلز دي پکې، همدا رقم د اعصابو رګونه، د وینې رنګونه، لیمفټیک چینلز دا ټول پراته دي او له دې ساحې نه د اعصابو سره ارتباط برقراري. تر ټولو مهمه نیورو وسکولر بندلز په دې ساحه کې ده. نیورو وسکولر بندل څه معنی؟ یعنی د اعصابو رګونه، د وینې رګونه، د لیمفټیک چینل یا لیمفټیک رګونه ټول په دې ساحه کې پراته دي او له دې ساحې ترشحات او د معدې وظایف کنټرولوي. خصوصا دا ساحه په تقلصاتو کې یا د معدې په حرکاتو کې ډیره مهمه ونډه لري. همدا رقم سب میکوزا ده. سب میکوزا د معدې د دیوال له بیرونه دریمه او له داخل نه دویمه پرده ده چې په ده کې هم د معدې ځینې غدوات موجود دي چې هغه مخصوص ترشحات کوي او ترڅنګ د اعصابو رګونو حجرات او پلکسز، انټریک پلکسز، میزینر پلکسز په دې ساحه کې موجود دي. او لومړی لایه یا له بیرونه اخري چې اپیتیلیل سلز دي یا اپیتیلیل پردې په نامه یادېږي، په هر حجره کې هسته او ډینې موجوده ده او خپل ترشحات لري. د معدې په دیوال کې تر ټولو مهمه لایه چې پې بحث کوو هغه اپیتیلیل سلز دي. په اپیتیلیل سلز کې ګسټریک جوس جوړیږي. ګسټریک جوس یا د معدې ترشحات، له معدې کوم مایات ترشح کیږي هغه په د ګسټریک جوس په نامه یادېږي. ګسټریک جوس په مجموع کې 9.5% اوبه دي. 9.5% واټر یا اوبه دي. یوازې 0.5% یعنی نیم فیصد په ده کې سولډز یا جامد مواد دي او همدغه تر ټولو مهمه کامپوننټس یا بخش د ګسټریک جوس چې هضم او هضم سره تړلي نور موضوعات ټول له دغه موادو کنټرولیږي. یعنی د معدې په جوس کې چې د اپیتیلیم له حجراتو او د معدې له غدواتو نه ترشح کیږي فقط 0.5% یا هم
0.5% جامد مواد دي. دغه جامد مواد یا ارګانیک مواد دي، ارګانیک سبستانسز، عضوي مواد، یا هم ان ارګانیک یا غیر عضوي مواد دي. درست؟ ان ارګانیک یا غیر عضوي سبستانسز. ان ارګانیک. خب په ان ارګانیک سبستانسز یا موادو کې لموږ سره تر ټولو مهمه ترشحات چې په معده کې کیږي د هضم لپاره ډیر مهم دي. همدارقم په بدن کې شتون ډیر مهمه ده چې د معدې له حجراتو ترشح کیږي دا مواد او بالاخره همداسې ځي له کولمې جذبیږي او د وینې جریان ته ورځي. په غیر عضوي موادو کې ډیر مهمه تیزاب دي، HCl یا هایدروکلوریک اسید. همدارقم د سوډیم منرال ده، دا ډیر مهم الکترولایټس دي که کم شي په بدن کې هایپونایتریمیا تکلیف جوړي. او هایپونایتریمیا یو مهمه موضوع ده، یعنی په 4 ساعتو کې کولی شي د کوما او د مرګ سبب وګرځي. همدارقم ډیر مهمه بل منرال پوټاسیم ده. د پوټاسیم له نورماله زیاتوالی هایپرکلیمیا او کموالی هایپوکلیمیا دواړه تکالیف دي او دواړه مرګوني تکالیف منځته راولي. همدارقم د کلوراید منرال د په ان ارګانیک کې راځي. بل پکې سلفیټس دي. سلفیټس دا د معدې د جوس یا د ترشحاتو یوه مهمه برخه ده. فاسفیټس دي پکې، دا ډیره مهمه برخه ده. په غیر عضوي موادو کې چې د معدې په جوس یا د معدې په ترشحاتو کې لیدل کیږي هغه ټول دا دي او د ګسټریک اپیتیلیل سلز، ګسټریک اپیتیلیل سلز یا د ګسټریک اپیتیلیم او ګسټریک سلز چې دته په ځینې کتابونو کې ګسټریک پټس هم وایي، ګسټریک ګلانډز یا د معدې غدوات چې په ځینې کتابونو کې ورته ګسټریک پټس هم لیکل شوي دي. پټس دا معمولا پیرایټل حجرات، چیف حجرات، میوکس نیک حجرات په نامه چې کوم په اپیتیلیم کې موجود دي ټول بالاخره لاس په کار کیږي او دغه مواد په د ګسټریک جوس یا د معدې په ترشحاتو کې زموږ سره اضافه کوي. ارګانیک یا عضوي مواد په دوو برخو ویشل شوي دي. یوې دي انزایمونه، ګسټریک انزایمز، ډایجسټیو انزایمز، او بلې ځینې نور عضوي مواد دي یا other organic substances. other organic substances کې تر ټولو مهمه زموږ سره میوکس ده. میوکس د معدې داخل، خصوصا دا د معدې داخلي لیومن ده یا قطر ده، دا هغسې د معدې ټول دیوالونه د داخله د میوکس په نامه له موادو نه پوښل شوي دي. دلته د میوکس په نامه مواد پراته دي او دغه د میوکس مواد د میوکس په نامه حجرات ترشح کوي. مهمه وظیفه د حجراتو حفاظت ته یا د معدې د غوښینې برخې حفاظت ده، له څه شي نه؟ له خوړو نه، له تیزابو نه، له میکروبونو نه، له ویروسونو نه، له هر نوع جراثیمو نه چې په خوړو کې بالاخره را انتقالیږي. دغه میوکس د میوکس سل په نامه له حجراتو جوړیږي. همدارقم انټرنزیک فیکټر په نامه مواد دي چې هغه د معدې له حجراتو نه ترشح کیږي. انټرنزیک فیکټر بیا د ویټامین B12 په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. همدارقم د ایریتروپویټیک فنکشن لري، یعنی د وینې په جوړولو کې ډیر مهمه وظیفه سرته رسوي. د معدې په انزایمونو کې مهمه چې کوم دي پیپسین، تاسو باید من نوم اوریدلی. پیپسین له پیپسینوجنه جوړیږي او پیپسینوجن هم چیف په نامه حجرات دي په داخل د اپیتیلیم کې، له هغو نه ترشح کیږي. کله چې پیپسینوجن د چیف حجرې نه ترشح شو، چیف سل د معدې لیومن ته غورځیږي. چیف سلز د معدې یوه حجره ده، دلته له تیزابو سره یو ځای کیږي او تیزاب بالاخره تبدیلوي په پیپسین باندې. پیپسین راځي او پروټینونه زموږ د خوړو هغه کوم بخش چې پروټینز دي هغه اخلي او ډایجست کوي یې، ډیګریډ کوي یې، تجزیه کوي او په وړو او کوچنیو برخو باندې ویشي. ډایجسشن اف پروټین د څه شي په واسطه کیږي؟ د انزایم، هغه انزایم چې پیپسین نومیږي او له پیپسینوجن نه جوړ شوی ده. دویم مهمه انزایم پکې ګسټریک لایپیز ده. ګسټریک لایپیز څه کوي؟ په خوړو کې موجود غوړي یا شحمیات اخلي او تجزیه کوي یې، د هغې کوچنۍ اجزاوې
فټي اسیډز نومیږي، په فټي اسیډ باندې تبدیلوي. همدارقم بل مهمه انزایم پکې جلاټینیز ده. کوم مواد چې جلاټینی خاصیت لري او جلاټینی سټرکچر لري، یعنی نه پروټین ده نه کاربوهایډریټ ده او نه شحم یا لیپیډز دي، جلاټینی سټرکچر لري، دغه جلاټینیز انزایم یې اخلي او ډیګریډ کوي او جذب ته یې آماده کوي. د دې ټولو نه مهمه چې کوم انزایم ده هغه ته یوریز وایي. یوریز څه کوي؟ یوریا اخلي، یوریا او تبدیلوي یې په امونیا باندې، امونیا NH3. امونیا یو القلي ده بیس، یعنی کله که ضرورت شي چې په خپله د تیزابو دا بیس یا القلي ده او القلي ضد د تیزابو ده، یعنی د تیزابو د کنټرول صلاحیت هم په خپله د معدې په حجراتو کې شته ده، ځکه د معدې حجرات د یوریس په نامه انزایم جوړوي. دغه انزایم یوریا اخلي او په امونیا یې بدلوي او امونیا په خپله یو القلي ده او کوم ځای کې چې ضرورت وي چې نیوټرالایزیشن وشي، یعنی یوه ساحه د تیزابو نه پاکه کړی شي یا تیزاب پکې خنثی شي، نو په هغه وخت کې معده د یوریز په نامه انزایم تولیدوي او یوریز دغه یوریا چې دا هم په خپله د اپیتیلیل سلز نه ترشح شوې ده اخلي او تبدیلوي یې په امونیا باندې. دا د معدې د ترشحاتو یا د معدې د جوس یا د ګستریک جوس اجزاوې ولې په دغو ترشحاتو باندې معده خپل ټول فعالیت سرته رسوي. کله چې په معده کې موجود خواړه یا فود پارټیکلز له 1 نه تر 2 ملي متره پورې کوچني او ذره شي، بعد له هغې د دغه سفنکټر د پایلوریک سفنکټر نه راتیریږي او کوچنیو کلمو ته راځي. کوچنیو کلمو کې بیا لومړنۍ د هضم کومې آمادګي چې دي هغه د تریخي نه یا د صفرا کیسې نه د بایل په نامه مواد راځي. په بایل کې موجود محتویات دلته نور خپل وظیفه سرته رسوي چې د هضم پاتې برخه په مخ وړي. د همدې لیکچر په دوام کې د اچ پایلوري یا د هلیکوبکټر پایلوري په هکله هم غږیږو، ولې هغه به د یو بل ویډیو په شکل وي چې بیا ویډیو اوږدیږي او زموږ د وطن انټرنیټ د پلی کولو توان نه لري. هلیکوبکټر پایلوري یا اچ پایلوري دا یو میکروب ده او د معدې د کوم وظایف مو چې اوس ولوستل دغه ټول اخلي او مختل کوي د معدې د التهاب او عفونت ترڅنګ په ځینو پیښو کې تثبیت شوی ده چې د معدې د سرطان یا د اډینو کارسینوما سبب هم ګرځي. په دې هکله به ورخطا کیږو نو هره معده اچ پایلوري نه لري او هر اچ پایلوري په سرطان نه مبتلا کیږي. تقریبا 90% زموږ تشخیصونه د اچ پایلوري په وړاندې د سوال لاندې راغلي دي، سره له دې چې انټي بایوټکس بار کاروو ولې کومه خاصه نتیجه نه وي. نو په دې هکله مفصل در سره په بله ویډیو کې غږیږم. الله مو لره.